د زور او ګواښ له ژبې تر تسلیمۍ دا صحنه خورا خندونکې ده. خو یو ژور پیغام هم لري او هغه دا چې د پردي مټ زور او ځواک هیڅ وخت د خپلو مټو ځواک نه دی. دا قومندان سردار نومیږي او دلته عامو خلکو ته په ګواښوونکې ژبه وایي چې حکومت پرې کوي، لاره پرې بندوي او که دوی هرڅه کولی شي ودې کړي. خو کله چې د ځواک معادلې بدلې شي نو همغوی ته د تسلیمۍ لاسونه پورته کوي چې دوی کله هم ورته د یو سیال قوت فکر نه و کړی. KPF ځانګړی ځواک خاورې سره خاوره، ځواک مې له خاورې سره خاوره شو. ځواک KPF ځکه KPF तो KPF वाला है तो KPF वाला है हाँ मुबारक करी से प्रतीक दी रुआ है 25 और KPF वाला वाह भाई वाला سلامت نه بعد تا زړه دې شپه